د جهالت تکرار 1400 کال وړاندې عربان د جهالت په تیارو کې ډوبو. دوی خپل لونی ژوندۍ خخولي، خزو ته انساني ارزښت پر ځای په سپکه سترګه کتل، ظلم، تعصب، ناروا دودونه یې د ژوند برخه ګڼله. او الله تعالی د رحمت پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راولېږه تر څو دا توره فضا د علم، انصاف او انسانیت په رڼا کې بدله کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته عزت، عقل او د حق لوري وښودله. ښځې له ذلت نه خلاصې کړي او انسانیت ته یې نوی ژوند ورکړه. خو نن په داسې حال کې چې دغه ډول خلک اسلام دین بشپړ دعوه لري، خو بیا هم د هماغه جهالت لوري ته ستنېدونکي ښکاري. نن ورځ عربانو خپلې میرمنې او خویندې د کفري نړۍ د قراردادونو، پیسو او شهرت لپاره قرباني کوي. هغوی ته دا مهمه نه ده چې ښځه یې څنګه ژوند کوي، چې عزت یې خوندي دی که نه، او چې دا ټولې هڅې د الله تعالی رضا په خاطر دی او که نه یوازې د دنیا لپاره. دا حالت دا ثابتوي چې که چېرته عقل د دین له رڼا څخه بیل شي نو انسان بیا هم هماغه زوړ جاهل پاتې کیږي. که څه هم ټکنالوژي، لوړې ودانۍ یا پرمختللي هیوادونه ولري، جهالت یوازې زمانې نوم نه دی، بلکې یو حالت دی چې که ایمان او علم پکې نه وي نو انسان یې بیا هم ښکار دی. تاسې دغه کلیپونه در سره وګورئ دوستانو. صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يتقدم مستقبل الرئيس الأمريكي في أبو ظبي. دونالد ترامب قال عن سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أنه قائد